مور ته وایي دروغ ویل مور و پلار ته روا دي. د مور و پلار وایي د سړي په تاوان خو خفه کېږي. قانون یې دا دی چې ته یو شی ګران واخلې، مثلا دغه د موبایل د دا دې په 10,000 اخیستی ده، ته که 10,000 ورته وښیې دی خفه کېږي، نو دلته وایي دروغ روا دي، ورته وایي چې په 7,000 8,000 مې اخیستی دی چې اته په پوهېږې دومره ورته وښیې. ولې د مور و پلار خفګان کبیره ګناه ده، تر دروغ هم ګناه کبیره ده، خو دا کبیره تر هغې کمه ده، هغه لویه کبیره ده. حتی مور چې غږ در وکړي په نفلي لمانځه، د نفلو په لمانځه باندې ولاړې، ته به لمونځ کوې او که به جواب ورکوې، جواب ورکوې، ځکه که دا خفه سوه کبیره راغله. خو د امام صاحب مذهب دا ده، وروسته به راشي دا خبره انشاءالله، چې که چیرې داسې په پیدې شي دا په لمانځه ده او خفه کېږي، دا نه، بیا خیر د خپل لمونځ پوره کړه. او که داسې په پیدې شي څه کېږي، خفه کېږي، په دا جواب چې زه ورنکړم دستي به جواب ورکوې، سلام ورته وکړه او بیا به لمونځ له سره وکړي. په هغه عظیم حکم هغه د چا په سر خفه کېږي؟ امور د دنیا په سر، پلار د چا په سر. او عمري دا خفګانونه تاسې لیدلي دي په دا کورو کې، دا خفګانونه چې راځي دا له څه شي راځي؟ دا ډېر له دنیا راځي چې دا روپۍ ټول ډېرې راګټي په کور کې، روپۍ ډېرې وي، هېڅوک هم نه وي خفه، خو د هر څه د حاجت پرې چې کله روپۍ راکمې شي جنجالونه جوړ شي، ورېندارګانې سره خفه شي، ورونه سره جلا شي، مور و پلار ته جنجال جوړ شي، کله مور و پلار خفه کړي، کله څه وشي، ټول د دنیا په سر باندې خفه کېږي. او دنیا ته الله څه ویل دي؟ رسول الله څه ورته ویلي؟ متاع قلیل. هغه دنیا هغه شی ده چې هغه اخرا دغه د تاسې څه ورته وایي؟ څیره. هغه څیره ده چې هغه دیګ په پاکوي، غوړ دیګ په پاکي، هغه ته متاع وایي. دنیا هغه شی ده، د ګند، هغه د ټولو شیانو ګند چې په دې چې سړی ځان ځینې ساتي، هغه څیره ده، ګند څیره ده. دغه په سر باندې پلار خفه که، مور خفه که، ورور خفه که. حب دنیا رأس کل خطیئة. په غلا کې واقع ده، په قتل کې واقع ده، محبت دنیا. او دغه زړه ګورئ داسې شی ده، دا زه اکثره وخت باندې دا زړه وایي مثال د یوې پیالې لري، پیاله چې د له شیدو ډکه کړه بیا چای پکې ځایږي، چې له چای دې ډکه کړه بیا اوبه پکې ځایږي. زړه چې یارې له کومه محبته ډک شي بل محبت بیا نه کې ځایږي. له دغې وجې دا زموږ په طریقت کې دا قانون ده چې د خپل پیر سره د خپل خلیفه سره به ډېر تعلق ساتي. د دغې طریقې د بل خلیفه سره کښېنه، مجلس کوه، په ذکر ګډېږه، خو دا به له ځان سره پر ځای چې دا ټول فیض ماته د خپل خلیفه په سر راځي. ولې چې محبت دې دوه ځایه نه شي، هغه محبت دې په یوه طرف باندې لاړ شي، په خپل پیر په طرف باندې لاړ شي، د چا په طرف لاړ نه شي، د بل طرف. اوس دنیا زړه ته د زړه پیاله چې یارې له محبته د دنیا ډکه شو، بیا محبت د دین پکې راځي، شیدې ولاړې خاورې کې ولوېدې، پیاله له خاورو ډکه شو پر ځای د شیدو، له شیدو به ډکېده. نو دغه د زړه محبت دی له سړی له دنیا واړوي، او محبت یې وایي درته چې د خدای په احکامو کې مه راکوئ. دا دکانداران غریبان، د موټروانان، تاسې دا ډریوران لیدلي دي، اکثره لمنځونه د غریبانو لمنځونه قضا وي. دا خو څه کوي چې لمونځ په جامه وکړي، قضا وي. بیا د ډریورانو اکثره دا قانون وي چې دلته د جمع اذان یې وکړئ، موټر راورسېد، تور ته موټر ودرېدی مخ ته یې دروه، دا جمع در باندې تېره کړي. چې په بل ځای کې ورته موټر ودروئ لږ یې مخ ته دروم، هغه لمونځ هم په در مکروه کړي، د مازدیګر لمونځ کراهت ته ورسي. دغه د چیش له وجې کوي، د دنیا چې هلته ګوندې یو سوارلي بل پیدا شي د هغه په سر باندې دا کار وي. وراه عن اسامه ابن زید دغه اغدر علی الرجال. نو دغه یو فتنه ده ډېره ضررمنه ده پر خلکو من النساء له ښځو، بله داسې فتنه نشته. متفق علیه. بس